سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. تازه ترین خبر تاسو ته درکوم چې دا خبر د ګیلمن وزیر د قبر باره کې دی چې زکیم خان هم دا اوس ټولو پښتنو سره دغه خبر شریک کړی دی چې د ګیلمن وزیر د قبر نه کوم د افغانستان بیرغونه پې لګول شوي او کوم درې رنګه بیرغ چې په هغې باندې لګول شوی او داسې ویل کېږي چې هغه ترېنه لرې کړی شوی دی. او زکیم خان وزیر په خپل یو پوسټ کې چې په فیسبوک باندې کړی په هغې کې دا دعوه کوي چې دغه بیرغونه د پاکستان حکومت یا د پاکستان اف سی چې کومه د هغوی لرې کړي دي او د ځان سره یې وړي دي. هغه په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې تر څو پورې به دوی بیرغونه لرې کوي، تر څو پورې به دوی دغسې کړنې ترسره کوي، موږ به نور هم دغسې په سلګونو او زرګونو بیرغونه راوړو او په مقبرو باندې به یې ولګوو. هغه په اف سی باندې تور پورې کړی چې دا کار اف سی والاو کړی دی او درې رنګه بیرغونه چې کوم دوی د ګیلمن په قبر باندې لګولي وو هغه د غیب سي هلکارو خپل ځان سره وړي دي. قدرمنو د ګیلمن وزیر کله چې د هغه جنازه کېدله هغه هم په کوم چې د افغانستان بیرغ یا جنډه وه په هغې کې شوې وه، هغه د هغه د تابوت نه تاو شوې وه او په ژوندوني باندې هم هغه دغه بیرغ سره ډېره زیاته مینه لرله. هر ځای کې به یې د ځان نه تاو کړی و، ان تر دې چې په اسلام آباد کې هم د هغه یو څه ویډیوګانې موږ کتلي چې هلته به هم کله دا فیصل مسجد ته لاړو یا نور داسې تفریحي ځایونو ته نو ده به د خپل ځان نه دغه بیرغ تاو کړی و. اوس مهال دغه بیرغونه چې دي د قبر نه ځان سره وړل شوي دي او منظور پښتین په دې اړه باندې ویلي چې پښتنو سره ظلم روان دی، د 11 اکتوبر قامي عدالت ته انتظار دی. وایي چې کلي په کلي کوڅه په کوڅه باندې ګرځم، ټول پښتانه راټولوم، متفقوم یې او د پښتنو دپاره یو لایحه عمل به راوباسو. نو قدرمنو دا تازه ترین خبرونه مو تاسو سره شریک کړل د ګیلمن په باره کې هم چې ګیلمن سره د هغه قبر سره څه شوي دي. په دې باندې ډېر خلک خفه هم دي، کوم کسان چې خبر شوي دي، ځکه چې وایي دا د هغه خپل حق دی، هغه ملک سره مینه کوله او باید چې دا بیرغونه پرېښودل شوي وو. نو تاسو دې باره کې څه وایئ؟ ضرور خپل نظر را سره شریک کړئ. نور اپډیټ به په بله ویډیو کې درکوم. تر هغې پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ.